د وزیر محمد اکبر خان دویمه درجه سیالۍ او 20 ولایتي لوبډلې د افغانستان کرکټ بورډ د وزیر محمد اکبر خان د دویمه درجه سیالیو لپاره د 20 ولایتي لوبډلو نوملړونه اعلان کړل. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ برخې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي د بورډ له مطبوعاتي څانګې سره په تازه مرکه کې په دې اړه ویلي چې سږکال یې د کورنۍ کرکټ استعدادونو ته په کتو په کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار او خوست ولایتونو کې لوبډلې اضافه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټولې لوبډلې په 6 ګروپونو ویشلې، په هر ګروپ کې 6 لوبډلې دي او یوازې یو ګروپ کې ودی چې ټولې به 5 لوبې ترسره کړي. ښاغلي عبدالرحیمزي وویل چې سږکال به د نورو کلونو په پرتله د وزیر محمد اکبر خان دویمه درجه سیالیو ډېرې درې لوبې ترسره شي. په ورته مهال ځینې هیوادوال نیوکه کوي چې د لغمان او 3 نورو ولایتونو لوبډلو نوملړونه ولې نه دي اعلان شوي، خو کرکټ بورډ په دې اړه څه نه دي ویلي. د وزیر محمد اکبر خان دویمه درجه سیالۍ به د مهالویش له مخې د جنورۍ په 13 پیل او تر راتلونکي فبرورۍ میاشتې به په 4 بېلابېلو ولایتونو خوست، کندهار، ننګرهار او کونړ کې دوام وکړي.